د مشرقي زیاتره خلک د اختر د سوداو لپاره سرخان ننګرهار ته راځي. نو راځئ چې وګورو خلک د اختر لپاره څنګه تیاری نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رحمت الله دی. د بابوړیانو کلي څخه راغلی یم چې اختر لپاره ځان ته خرید وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمت الله یم د افغان ناصري شاپینګ سنټر یو تن سیلمین. الحمدلله سکل چې بازارونه ښه دي او اگر که هیوادوالو اقتصادي وضعیت یو اندازه خراب دی خو بیا هم د مارکیټ نرخونه ښه دي او سوداګانې. خلک د اختر لپاره تنها د جامو او پیزارونو د تیاری نه نیسي بلکې د ځانګړو خوراکونو ورځ هم ده. خلک د اختر لپاره بېلابېلې وچې میوې او تازه میوې اخلي. تاسې فی الحال په دې بازار کې ګورئ الحمدلله د وچې میوې نرخونه ډېر ښه دي نسبت نورو کلونو ته، ځکه سږکال یې زموږ حاصلات ډېر شوي دي نو زموږ وچه میوه هم ډېره ښه ده، کیفیت یې هم ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په پرتله سږکال د توکي بیې یو څه ټیټه شوې ده، خو له بله پلوه د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابېدو په طرف روان دی.